أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العظيم. دا آیتونه موږ پرون مختصرا ویلیو چې په دغه آیتونو کې الله جل جلاله د کفارو د ضد او د عناد خبره کوي. نو د دوی ضد څه ده؟ د سوره انبیاء او سوره بنی اسرائیل. نو د ضد او د عناد خبره الله جل جلاله کوي چې په ضد او عناد کې دومره انتها ته دوی رسیدلی دي چې دوی دی چې دغه پیغمبر ته چې کوم معجزات ملو شوي دي، نو که اشی معجزات موږ ته ملاو شي نو بیا به موږ ایمان په دا پیغمبر باندې رو. اوس که معجزات پیغمبر دی ته ظاهر کړي دي هغه نه منې، تو ته معجزات تیر کولو، نو دا معجزات دا کسبي شای نه ده چې ته کسب وکې حاصل کړي. دا د الله پاک نه یو عطایي وهابي شای ده. دا د الله پاک چې کوم زوی انتخاب کړی نو الله یې هغې ته ورکوي. په سوره بني اسرائیل کې الله پاک د دوی حالات نقل کوي. الله فرمایي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، چې تحقیق سره موږ بیان کړي د خلکو د پورا په دغه قرآن کې من کل مثل، د هر مثل د هر امر ضروري نه د هر امر ضروري بیان موږ ته کړه. فابا اکثر الناس الا کفورا، نو بیا انکار کوي اکثر د خلکو الا کفورا، مگر د ایک کفر انکار نه کوي. یعنی د نیکې چارې څومره چې ته پیش کوې دا نه مني، دې ته نرسي. او هر چې بده چار وي نو هغې ته په شوق سره درومي، د هغې انکار نه کوي، هر وخت یې مني. لکه اوس ګوره دا په مشاهدې سره دا ثابته ده. دینی محافل ته کسه نو موږ د جمعې پر ورځ ښه اعلان وکړو چې درس قرآن مو کېږي، لہذا ملګري شرکت پکې وکړي. موږ خو نرم لهجه استعمالو چې څوک پکې خفه نشي، خو د جمعې په ورځ د جومات کچه کچ ډک وي د اخره پورې، بیان چې سره کښېنو تقریبا د دغې په دوګنا باندې خلک کښېني. او که چېرته ورته وایې چې مثلا الف نور خبره نوم دې وخلو، الف نور ربو بر وړه ده هسې بالفرض ریخ وینا که نه، خو که وایې چې الف نور ربو بر وړ بیا ته کسه چې دا پرېډ ډکېږي که نه ډکېږي. دغه رنګې هره بېدیني د هغې پسې خلک منډې وایي. نو بیا دوی یې وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، چې پیغمبره ایمان تر هغه پورې نه در باندې رو تر څو پورې چې موږ ته د مځکې نه چینې نه وي ظاهرې کړي جری کړي. عربو کې چونکې د اوبې قحط و. اوس دیوا د ایمان د پوره خو دا زمزم چې الله پاک دیته عربو سلی دا د هم کافي وه. حالانکې په عربو کې اوبه چې دي دا که ته برونه هم پسې ووایې نه روځي. زمزم چې نه الله پاک د اسماعیل علیه السلام د قدمونو نه دا پیدا کړله، او د هغه زمانه نه چې په زرګونه کوله د نبي علیه السلام د زمانې رسید 4000 سال په تېرو دا اوبه دغسې جري وې تر ننه پورې، بیا تر د قیامته پورې دا به جري وي. او څومره استعمال وی نه کېږي، استعمال هغې ځای کې لاک نه زر نه په لکونو خلک په عین مکا باندې د هغې استعمال کوي. مکه معظمه کې څومره مساجد دي، آب زمزم کولرونه پکې ډاک وي،
مدینه منورې ته لوړ شي د آب زمزم کولرونه پکې ډک وي بیا صرف شل نه دي جوزونه د هغې نه ډکېږي دنیا ته ورسېدل خو لیکن په هغې کې ذره برابر کمای هم نه روغه نو دا د الله معجزات خو په دې ایمان بیا ورو چې ته چینې غوړې او تکون لک جنة من نخیل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا یاد ہے تو دې پر د خجیرې د انګیرونه بغونه نهرونه د پکې جری وي بیا د موږ بیا ومنو چې واقعي پیغمبر نه پیغمبر تعالی پاک دا ورکوي او تسقط السماء کما نو که شی چارې نشي کوی هغه بده چاره سره وکړه اسمون در باندې روچوه عذاب الهي در باندې روله یا د الله موږ ته روشي یا د ملائک فجونه در فجونه روشي او موږ ته د عذاب روکړي موږ د بیا ومنو او یکون لک بیت من زخرف یا دې تو د کور د سرې زرې نه جوړ شي بیا موږ بیا ومنو ته پیغمبر چې په خدای ګرونی موږ ته دا خبرې کوي او ترقى من السماء یا ته اسمون ته وخیږه خو صرف په ختلو دې نه منو چې اسمون ته وخیږي ولن نؤمن لرقیک ختل دې نه منو حتی تنزل علینا کتابا نقرأه تر دې پورې چې موږ داسې کتاب یې ته رورې چې هغه موږ خپله پړاو کوی شو یعنې موږ یې پړاو کوی هم کتاب به هم رې موږ به یې پړاو کوی هم شو الله پاک دې پیغمبره یو جواب بس ورکوي کفي ده قل پیغمبره دا وایي سبحان ربي پاکی دې ایمو دې رب لره دو هل كنت الا بشر الرسولا چې زه نه یم زه یو انسان یم رسولا یو قاصد یم زه د الله پیغام در کوم د کوم مطالبات چې تاسو دې مونږ کوئ دا خو خدایي صفات دي دا خو به د خدای نه دا مطالبه کوئ لکه د نظم نه چې د ایم پی او د ایم ان ای سوالونه کوي نو زه یو انسان یم د تاسو په مثل باندې امونه هغه سوالات کوي چې آیا د انسان د حیثیت په موافق باندې نو الله جل جلاله فرمایي واذا جاءتهم آیه چې کله دوی تروشي آیه یو معجزه قالوا ندعي لن نؤمن حتى نؤتى تر دې پورې تر چې موږ هرگز ایمان نرو تر دې پورې نؤتا چې موږ ته روکړی شي مثل ما اوتی رسول الله په مثل د هغې معجزاتو مشاهدو چې ورکړي شوي دي د الله پاک انبیاء کرامو ته الله اعلم حیث یجعل رسالته الله جل جلاله اعلم علم دا حیث یجعل رسالته په هغه زوی باندې چې هغې کې الله پاک ګرځوي رسالت خپل رسالت سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله سيصيب الذين زرد چې وبرسي هغې کسانو ته اجرمو چې هغې مجرمین دي جرم یې کړی ده نو الله پاک هغې ته عذاب سنو کوي څه شی به یې ته ورسي صغارون ذلت عند الله د الله جل جلاله په نیز باندې نو آخرت کې به د انتهایی ذلیل وي کوم مجرمین اوس ګوره هر مجرم د الله مخالفت کوي د الله نافرماني کوي د الله د کور نه غلې کوي نو دا د الله مجرم ده کفر کوي دا د الله مجرم ده ظلم کوي دا د الله مجرم ده نو د آخرت عذاب یې ذلت په انتهایی ذلیل به وي په نور عذابونه وعذاب شدید الله فرمایي عذاب شدید سخت عذاب فی دنیا په دنیا کې بما کانوا یمکرون په سبب د هغې یمکرون چې دوی د فساد تدبیر کو فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام تسلی د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې هغه څوک یرید الله چې الله ورته اراده وکړي ان یهدیه چې هدایت درته وکړي نیکې لارې ته سیخې لارې ته هدایت ورته وکړي یشرح صدره للاسلام نو کولاو کی الله جل جلاله د سینا للاسلام د پورا د اسلام د اسلامي څومره احکامات چې دي د هغې د پورا د سینا کولاوي نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه پوښتنه وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې د انشراح صدر علامه څه دو د یو سړي سینا زړه الله پاک د اسلام د پورا کولاو کړله د الله د احکاماتو د پورا کولاو کړه دې څه علامه دو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي چې دوی علامې دي یو دا چې په دنیا کې به د ادب رغبتي پیدا شي دنیا کې به څه شوق نه چې مو سره د دنیا وای مو سره د دا و دا دې کې به څه شوق نه او دویم دا چې د الله جل جلاله په لیار کې د دین په لیار کې دته چې کوم تکلیفونه رسیږي نو په هغې کې به دته خوښي میلویږي دا لمونځ دا نو دا هم چې په دې سوړه کې تا اودس کوې بیا جماعت ترسې او سړه هوا ورځي تکلیف ته پکې دته په دې کې خوشي وي دارنګې څومره دا مې یو مثال درکړه د اسلامي احکامات دي د دین چارې دي
نو تکلیف کوي ته هم په دې کې وده ته خوشي وي لکه وده دی وي وده نو اوس په دې وده کې څومره چګې ټوټې وي خرچې کوه پکې او ځون ستړه کوه او خلکو ته دعوتونه ورکوه او دا کوه نو یو وارث هم دغه تکلیفونه ته څوک ملیا نه تړي خو لیکن د وده یو خپل خوند او یو خوشي دو دته دا تکلیفونه نه ورلګي دوا میلمنه دې چوري شي سړی پریشان وي چې دا به څرنګه زه اټینډ کوم او دارنګې دې به زه خدمت څرنګه کوم وغیره وغیره خو لیکن پارس په زرګونو خلکو ته دعوت ورکوي پروا نه وي دارنګې د حج اعمال دي عمره او په حج کې یو خپل خوند دا چې د چا دې پوره وي او هر چې چا دې پوره نه خو بیا څه چې خدای د مسلمان وي نه وسوتي نو د حج په امورو کې نو چې د چا طبیعت دین ګرځېدلی مزاج د دین سره مانوس وي هغه که ډېر تکلیفونه هم په حج کې ورته ورسي چې یاره څه خوند یې کوم حالانکه ښه حج انتهایی سخت سفر ده که درومې هم سفر اعمال یې هم سفر په احرام کې به ته وې لانګ به دې والی یو پړکای به دې په ځون تو کړی نو که په ګرمۍ کې سیخ شوې انتهایی سخته ګرمي وي که په سوړه کې سیخ شول انتهایی سخت سوړه وي وغیره وغیره نو دا انشراح صدر ده چې د الله جل جلاله دینی امورو کې به تو ته تکلیفونو کې هم خوشي ملوي خوشي بوي ومن يريد ان يضله څوک چې الله پاک اوس الله پاک هدایت چاته کوي ويهدي الیه من ينيب الله هدایت هغه چاته کوي چې الله پاک ته رجوع کوي کنه المونز ټیم روشي او د الله پاک حکم وشو حي علی الصلاه حي علی الفلاح ساچ جماعت نور چاره کې به هم صلاح هدایت ته کوي تفسیر شوق ته چې زه به ان شاء الله تفسیر ته درومو مسلې به پکې زده کا او درنګ قرآن به ورو او درنګ قرآن ترجمه به ورو نو دا یو دینی چار دو یو علم حاصلول دي الله پاک په دې نور هم توفیق پسې در کوي ومن يريد ان يضله څوک چې اراده وي ته کې الله پاک ان يضله چې الله پاک دای گمراه کی یجعل صدره ضيقا حرجا نو وګرځي الله پاک صدره سینا دې اید زړه دې اید ضيقا تنگ حرجن تنگ د ضيقن منا هم تنگ دو د حرجن منا هم تنگ دو نو یعنی ډیر تنگ د اول منا به دغه کې اوس دې ته تاکید وی شي چې یعنی خامخا دغه چارې د سکړی دو چې هغه تاکید پکې پیدا کوي ټینګوله پکې په خبره کې پیدا کوي نو معنا بشي ضيقن حرجن ډیر تنگ داسې تنگ به زړه شي کانما یصعد فی السماء گویا کدای یصعد فی السماء یصعد یتدخل بتکلف فی السماء جسمون ته انتهایی په تکلیف باندې داخليږي نو ګوره چې کوم خلق دی الله پاک نه لري کنه هغه تل مون سره غوړه یا په دې چې یاره ډیره ضروري چار مې کنه زه بیا درسم تبلیغ ملګری چې ورشي کنه یاره جی بس تاسو چې سوې کنه نن مې په وځي کې چا غوښته نو خبره مې تکول اوس د کس خبره منله نه کوشش یې دا چې بس د مفتی صاحب رخصت کا په بیا موږ خپل سره جوړي بس چې مفتی صاحب موږ سوچ وکړو مو چې موږ ته شایل ما کا سوچ مې نه پکا خو تبلیغونه غوښنه موږ رخصت کای چې منه بس ته ورسای به بزو در پسې دیر شو جماعت موږ سب ان شاء الله درسوي چې نه شناغ د خبره کو ناغ در سره سا نو دوی ګوره د الله پاک نه چې کوم لري خلق وي د دینی امور بیا دې ته داسې مشکل وي المنځ یاره نشو کوی مړه ستړی نن جوړې مې بالموزي صدره ضيقا الله پاک وګرځي زړه دې د ضيقا حرجن ډیر تنگ کانما يصعد في السماء گویا کې د داخليږي په تکلف سره پسمون کې کذالک د غرنګي يجعل الله پاک ګرځي الرجس گندگی یا عذاب یا شیطان الله په مسلط کې علی الذین په خلق باندې لا یؤمنون چې دوی ایمان نری وهذا صراط ربک مستقیما او دغه یار چې دو ربک دا د رب دې تو مستقیما نیغه حکومه دی الله پاک د دین یار دا نیغه دو مستقیمه دو په دغه باندې درومه قد فصلنا الآیات تحقیق سره موږ بیان کړي تفصیل سره آیاتونه لقوم دې پر اسه قوم یذکرون چې هغه نصیحت حاصلې نو دوی ته بلا بدلا سویر کوي نتیجه لهم دار السلام دی دوی لره بوي دار السلام کور د سلامتی ولا یعنی جنت ته کور د سلامتی ولا ویل چې داخلي شي جنت ته فرشته بنورې ته وي سلام علیکم طيبتم فدخلوها خالدین پته سلامتی ای تو سه د پورا د شولای فدخلوها خالدین دغه جنت ته همیشه داخل شو بیا موتل نشته فرشته به هم سلامتی وي درنګ تحیتهم فیها سلام جنتیون خپل کې ملوي سره
اب هم په یو بل باندې سلام اچي ونزعنا ما فی صدور من غل د یو جنتی په زړه کې به هم د بل د پرسه کینا بغض خفګان وغیرہ دا نه دا بل ارسوي نو بوسي ختم کی جنت کې ټینشنونه نشتا جنت کې حسد بغض کینې دشمنی عداوتونه نشته دا او دی سلام قولا من رب الرحیم الله پاک په هم سلامتی د خپل شان لایق اور باندې مطابق یي چې سلام علیکم په تو سه باندې سلام قولا من رب الرحیم دی رب رحیم طرف نه په تو سه باندې سلامتی آئی عند رب پنوز رب دی او هو وليهم الله جل جلاله وليهم قاد دوی د بما یا ناصرهم دوی امداد کون کده بما کان عمل په سبب چې دوی عمل چې کو و یوم یحشرهم جميعا یا معاشر الجن